دا خو زمونږ بعضې کتابونه وایي چې دې بیت الله شریف ته اصل مسله درته ووایم، یو خو زمونږ د خلکو خبرې دي. بیت الله شریف ته چې سړی ننوځي نو په کوم دروازه چې دی ورغی نو ورتلی شي. د نبي علیه السلام په زمانه کې د بیت الله شریف دروازې نه وې، نو دا په یو دروازه وتل او په یو دروازه راوتل، دا نه د حج حکم دی په احکامو کې حکم دی، نه د عمرې او نه د طواف. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د دې بیت الله شریف یو دروازه نه وه. داسې نه وه چې نبي علیه السلام د پلانکې دروازه نه نوتې په پلانکې دې راوتې، نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په زمانه کې وه، نه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې وه. دا وروسته جومات جوړ شوي دی او خلکو ول دروازې جوړې کړي. بعضې کتابونو کې بعضې علما له تلو خو نه وایي او د راتلو متعلق وایي چې سړی په باب السلام باندې روځي د بیت الله شریف نه، نو رب العالمین به بیا حج له بوځي، بیا به الله حج له بوځي. بعضې علماو دا لیکلي دي. کیدای شي دا څه د حدیث الفاظ نه دي او نه چې د قرآن حکیم کې شته، نه د صحابه کرامو په قولونو کې شته. بعضې بزرګانو به لیکلي که هغوی ته د کشف سره معلومه شوي نشم ویلی، خو دا شرط نه دی چې په دې دروازه ننوځه او یا په دې دروازه روځه، ځکه دا دروازې وروسته جوړې شوي دي. د نبي علیه السلام او صحابو په زمانه کې د جومات دا دروازې نه وي. دی وایي چې زما یو خاص حاجت دی، دعا غواړي الله دی ستا دغه حاجت چې شریعت سره موافق وي نو الله یې درله پوره کړي. که یو سړی وي د رکوټ اختر په میاشت کې عمره وکړي، بیا مدینې منورې ته یا بل خوا چې حج فرض کېږي که نه، په دې حج نه فرض کېږي. د بعضې علما خو وایي داسې، خو چې کومه راجحه مسله ده مولانا شریف علي ثانوي رحمت الله علیه په خپله فتاوه کې لیکلي، ما درته حواله درکړه چې که څوک عمرې له لاړ که د حج په د رکوټ اختر په میاشت کې ولې نه نو په ده باندې حج نه فرض کېږي. که د مخکې نه پې حج فرض یو مالدار وي نو هسې پې فرض دی، په دې تلو پې نه فرض کېږي. په ما د رمضان د روجو قضا ده او ورځې کمې دي، نو زه غواړم چې د شوال د نفلي روزې ونیسم او بیا د شوال د نفلي روجې میاشت خو د نه لاړه تېره شوه، خو د نفلو نه دا فرض مخکې نیول پکار دي. د شوال کې دا خپلې فرضي روجې ونیسه، الله به د نفلو هم درکړي، د شوال د هغه ثواب به هم درکړي او غاړه به دې خلاص شي. هسې نه ته په نفلو شروع کړې او پکې مړ شي نو فرض به دې په ذمه پاتې شي. فرض روجې مخکې کول پکار دي. دا خو تا دا لوی اختر مسله تپوس کړی دی، دوی چې زه امام یم او ما له خلک د قربانۍ څرمنې راکوي او زه په هغې باندې مالدار شم، نو په ما دا قربانۍ څرمن نقده مالدار نه م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي. چې خرڅه کړې نو پیسې به بیا غریب له ورکوي، او چې خرڅه کړي دي نه که نه نو چې نقده څرمن وي هغه مالدار له م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي.